یو باچا تیر شوی دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د زمانې نه څه د پاسه 1500 کاله مخکې تیر شوی دی د عیسی علیه السلام نه وروسته دغه باچا ته نوم اخلي یوسف زونواس. تک شوی خو نه یوسف زونواس. دغه یوسف زونواس چې دی د خدایي دعوه کړې چې ما ته به خدای وایي تاسو ټول به ما ته سجده کوئ. نو په دغه وخت کې د یوسف زونواس چې زمانه تېره شوله د کاهن ساتلی جادوګر خواني باچایانو به ځان سره جادوګران ساتل کاهنان به ځان سره ساتل. په دې خاطر که څه مصیبت او څه تکلیف پرې راځي دې کاهنانو به څه دروغ مرور رایوځای کړل او بیا به دې باچایانو ته ویل. نو دغه یوسف زونواس بادشاه چې ځان سره یو کاهن ساتلی نو دغه کاهن چې بوډا شو سپین ږیری شو. دا خبره درته دې دپاره کومه که یو ماشوم مونږ صحیح وروزو ښه مور ورته پیدا کړو ښه یې وروزو د ده سره څومره انقلاب راځي. خبرې ته متوجه اوسئ. دغه یوسف زونواس ته دغه کاهن او جادوګر راکړه زه خو سپین ږیری شوی یم بوډا یم کیدای شي څه وخت بعد مړ شم داسې کار وکړه په دې خپله علاقه کې یو ذکي او تکړه ماشوم وګوره چې ذهن یې صحیح کار کوي دا ما ته راکړه ما ته یې راکړه زه به یې روزم او دا جادوګري او دا کاهنتوب به ورته وښیم او کیدای شي په آینده کې ستا په درد باندې وخوړل شي. هغه ورته صحیح ده. نو دغه یوسف زونواس باچا چې و دا کافر دی په دې خپله منطقه کې په علاقه کې په دې بادشاهۍ کې ګرځېدلو کتلې چې یو ښه تکړه او ذهین ماشوم وګوري چې دغه کاهن او جادوګر دی ورکړي چې ده ته هم جادو زده کړي. نو چې ګرځېدلو یو ماشوم یې پیدا کړو د دغه ماشوم نوم عبدالله بن تامر. دغه عبدالله بن تامر ته وایي چې ته داسې کار به کوې بچیه دا به ماشوم د 10 کالو ته به داسې کار کوې دې بابا ته به ورځئ او هغه ته به د ده نه کاهنتوب جادوګري دا کوم سبق چې تا درخی دا ورته زده کوي. ښه صحیح ده. دا ماشوم به داسې کار کولو. سهار به چې روان شو هلته به تر ماښام پورې د کاهن سره د غره په سر کې هغه ځان د جونګړه جوړه کړې وه هلته به اوسېدلو درس به ورته دا منترې او دا شیان به یې ښودل بیا به چې کله ماښام شو بیا به راتللو څه موده تلو خو چې ګوري یو ورځ دغه ماشوم عبدالله بن تامر رحمه الله روان دی په لاره باندې وړوکی ماشوم دی ګوري د یو غار نه د الله اواز راځي الله دا اواز راځي. ته چې وکتل غار ته وردننه شو ګوري یو سپین ږیری انسان دی او د الله اواز کوي. دی ورته چې بابا دلته څه کوې دا الله څوک دی دا ته چې الله وایي دا هغه څوک دی چې زیم پیدا کړی تیم پیدا کړی یوسف زونواس هم پیدا کړی دا کوم کاهن ته چې ورځي جادوګر دا هم پیدا کړی ځمکې اسمانونه دا ټول هر څه د الله پیدا کړي دي. ښه دا الله پیدا کړي دي. ما ته خو کاهن جادوګر وایي چې دا ټول یوسف زونواس پیدا کړي خدای چې دی دا یوسف زونواس نعوذ بالله وایي هغه خدای دی دا ټولې خبرې. نو د دې راهب دغه نیک انسان چې په دې غار کې اوسېدلو نو د ده دې خبرو د ماشوم ته ډېره مزه ورکړه او د ماشوم ورته وایي چې نن نه بعد به زه ستا خبرې منم او تا ته به روزانه راځم ټول تعلیمات د انجیل به زه تا نه زده کوم. او ورته صحیح ده بچې خو داسې کار کوه چې ما ته کله راغلې او ما سره دې ورځ تېروله او زه ورته د انجیل دا سبق او دا تلاوت او دا احکام ښیمه خو چې بیا کله کاهن ته ورتللې بیا چې درنه کاهن پوښتنه وکړله چې ولې ناوخته شوې ته به ورته بهانه کوې ورته وایي به چې زه د کور نه ناوخته راخوشي کړم د کور نه اجازه ناوخته راکړم په دې خاطر زه ناوخته راغلم د کور بهانه ورته کوم. ښه صحیح ده. خو چې کله د کاهن نه راتللی بیا به یو دفعه ما ته راځي یو سلام به کوي یو سازکار یو خبرې به درته ښیم احکام به درته ښیم د هغې نه بعد بیا ځه. خو که بیا یې درنه کور کې پوښتنه کوله چې ولې ناوخته شي ورته کاهن ناوخته راخوشي کاهن سره مې لږ هلته وخت ډېر تېر کړو هغه ناوخته راخوشي کړم بس په دې باندې به دا ورځې تېرېږي. وایي ښه صحیح ده. دا ورځې تېرېدلې کله به چې کاهن ته ناوخته ورغی ولې ناوخته راغلی وایي ور نه ناوخته راخوشي کړم کله به چې کور ته ناوخته راغلی ولې ناوخته راغلی وایي کاهن ناوخته راخوشي کړم. بس دا ورځې تېرېدلې او ټول وخت به یې هغه راهب او نیک بزرګ انسان سره په غار کې تېرولو هغه به ورته احکامات د انجیل ښودل. بیا چې دغه ماشوم د عبدالله بن تامر رحمه الله عقیده یې ښه پخه شوله هغه تعلیمات د انجیل یې زده کړل. یو ورځ خپلې علاقې ته د خپل کلي ته را روان دي د عبدالله بن تامر رحمه الله په دغه وخت کې یو اجدها د یو لوی مار دی په دې کلي کې راوتلی دی او ټول خلک ترېنه منډې وهي او ټول خلک ډارېږي چغې وهي. یو چا د عبدالله بن تامر رحمه الله وکتو ورته ویې ویل چې ته خو روزانه د جادوګر ته ور روانې او د جادوګر ته ورځې ته ازباره یې خدای یو کار وکړه یو نیکي موږ سره وکړه داسې کار وکړه چې د جادوګر نه تا کوم جادو زده کړی دغه بلا زموږ نه دفع کړه دا ختمه کړه ورته صحیح ده که بس د عبدالله بن تامر رحمه الله یو وړه غوندې تیږه راواغېستله او په دغه لوی مار او اجدها باندې وروشتله سلو غوندې ویل بسم الله الرحمن الرحیم چې یو بسم الله ویل هغه مار په سر باندې ولګېدل په هغه ځای باندې تباه شو مردار شو مړ شو. کله چې مړ شو خلکو حیران شو چې دا لکه چې هغه کاهن ته ورځي د جادو خو د ښه جادو زده کړی دی په یو وړه تیږه باندې دومره لوی اجدها مړه کړله او ټول کلی په منډو بس د خلکو ورته عقیده جوړه شوله. چا به ورته شلیان راوستل
په پښو باندې به شل ول د په لاس راکش کول بسم الله الرحمن الرحیم خو شرط به خلکو سره دا لګولو چې تاسو علاج څه کوما تاسو شلانی الله تعالی به شفا درکوي خو شرط دا چې تاسو مسلمانان کېږئ اول به کلمه وایي به چې لا اله الا الله عیسی روح الله په هغه وخت کې دا کلمه تاسو به دا کلمه وایي زه بیا تاسو علاج کوم خلکو چې خپل تکلیف ته وکتل بس مسلمانان بشول او چې دینه خو دا خرچ مسلمانان شو دا خپل تکلیف مو خشي څوک بړاندول هغه ته الله تعالی صحت ورکو او په ډلې خلک مسلمانېدل دو بسم الله ویلا خلک به مسلمانول او د شهرت نورم زیات شو یو ورځ د وزیر په کور کې دا هغه بچی یا سوکو هغه مریض شو یا فلج شو یا ړوند شو هغه د عبد الله بن تعمیر رحمه الله تراوست د خو مشهور وړوکې ماشوم په دې دم باندې مشهور شو چې د خلک مسلمانوي او چې راغی دا وزیر ورته وایي چې زما دا بچی دغه سیمه معذور دی هغه ورته جوړوم الله تعالی ورته شفا ورکړي زه دمه خو شرط زما دا چې ته مسلمانېږي او وزیر ورته سید مسلمان بشم وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله دا وایي هغه چې کله کلمه ویله مسلمان شو بچی باندې بسم الله ویله او بچی جوړ شو هغه نه بعد چې دا وزیر خپل محل ته ورځي او بادشاہ په خبر شو دا یوسف زونواز ظالم کافر بادشاہ په خبر شو هغه ورته خبر شوم وزیر چې تا اسلام قبول کړی او زمانه غیر بل چاته خدای وای وای زه هغه چاته خدای وایم چې دین پیدا کړی او زم پیدا کړم د زمکه اسمانونه پیدا کړی هغه چاته خدای وایم بادشاہ ډیر زیات خوشاله دا وزیر الاول لونی ورته ویل وایا تا دا خبره چا خودلې دي چا لاول خو بادشاہ ته معلومات نو چې په دنیا کې په ملک کې سم انقلاب را روان دي خلک مسلمانۍ دي او چې د خپل محل سره یو کته چې وزیر مسلمان شوی دی پته ورته ولګیدل په دغه وخت کې چې وزیر نه معلومات کو چې د مات عبد الله بن تعمیر ویل دي هغه ماشوم چې تابه کاهن ته لګلو هغه کاهن ته نه هغه بل ځای ته ځي هغه اسلام قبول کړي مسلمان شوی دی او ډېر خلک مسلمان دي بس بادشاہ چې د وزیر راونه حلال هغه په غزه باندې شریک دا غیر بعد راغی عبد الله بن تعمیر پسې او چې دا خبره تا ته چا خودلې دي ته ما کاهن ته لګلې هغه راهب ورته ویلو هغه نیک انسان چې ما بچ پور چاته نه خلی خو د دې ډیره زورونه ورکړل په تکلیف کو دا عبد الله بن تعمیر رحمه الله ورته چې په غار کې په دلاره کې او راهب اوسېږي په غار کې ناس دی هغه ماته د اسلام خبره کوي د انجیل احکامات ټول هغه ماته خودلې دي وای ښه ورشه راهب راوړي راهب راوست کله چې راهب راوست ورته ویل چې د اسلام نه تیر شه او داغه خدای چې تور ته خلک راغلي داغه نه تیر شه ماته خدای وای نو دی ورته خندا شو چې زما شاګرد چې ما روزله دغه په صلحاو خلک مسلمانان کړل او هغه د اسلام نه تیری نو زه څنګه تیریږم بس په دغه وخت کې هغه راهب چې هغه باندې اره راواغه سره په میز باندې دوزي هغه په غزي کې شي بیا دغه وړوکی عبد الله بن تعمیر رحمه الله پسې ورته وی چې اوستانو بته ما ته خدای وای او که په دې ځکه د وسوجم قتل وکم هغه ورته تا د خدای ونه قتل میکړ بس هغه جلات امر چې دا حلال کړ هغه چې چاړه راوغسل چاړه کار نه کوي مړی نه حلالېږي چاړې پسې شو چې په غیشي ولې غیشي تندې پورې ورشي لاندې راورځي چې په غیشي نه لګېږي حیران شو چې زه تا څنګه قتل کړم بیا یې خپلو عسکرو ته امر وکړو فوجیانو ته چې دا وړوکی ماشوم عبد الله بن تعمیر لاس او پښې وتړئ او ځان سره د غره سر ته وخېږي او لاندې راخطا کړي چې پر غړېدلو باندې ساعت کې وخېږي دی چې کله غر سر ته وخېږلو یو عظیمه زلزله راغله علما کرام فرمایي چې دغه څومره عسکر چې د غر سر ته ختلي په سرحو دا ټول د غر نه لاندې راورغړېدل دی بچ شو بیا په سبا باندې بازار کې ګرځي او خلکو ته د اسلام دعوت ورکوي خلکو ته مسلمانان شي یو الله ته راشئ که دی خدای وي د به زه مړ کړی وی دی ما نشي مړ کولی دی ما نشي مړ کولی دی خو خدای نه دی ټول عسکري غرق شول خلکو چې د حالات کتل خلکو نوره مسلمانېدل باچا نورم غوسه شو یوسف زونواس دا باچا د نبي علیه الصلاة والسلام د زمانې نه څه د پاسه 500 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه وروسته تېر شوی دی په دغه وخت کې تېر شوی د فترت زمانه کې بیا د باچا غوسه شو بیا یې خپلو عسکرو ته امر وکړ ورته ویل داسې کار وکړئ د ده خپې او لاسو تړئ په کښتۍ کې کېنوئ او د سمندر دریاب منځ ته یوسئ هغلته چې کله ورسېدی دی لاندې خطا کوي چې مایان یې وخوري او هغلته ختم شي ښه صحیح ده غټه کښتۍ کې کېنول عسکر ورسره دي کله چې د کښتۍ د دریاب منځ ته ځي یو عظیمه چپه راځي هغه ټول کښتۍ په بل مخه وړي د عبدالله بن تعمیر رحمه الله په یو تخته باندې پاتې کېږي او غاړې ته راوځي بیا ځان خلاصوي بیا په سبا باندې په بازار کې ګرځي خلکو ته د اسلام دعوت ورکوي چې خلکو مسلمانان شي اسلام قبول کړي دی ورته وایي دغه باچا بیا خبر شو دغه ماشوم خو بیا راغلی دی نه په دریاب کې غر کېږي نه د غر نه راغورځېږي عسکر دې ټول تباه کړل دی نو بادشاه د یوسف زونواز ده ته وایي چې تا سره زه کومه طریقه وکړم نه د غر نه راغورځي نه په دریاب هلاکېږي کومه طریقه در سره وکړم چې ته مړ شي دغه عبدالله بن تعمیر رحمه الله ورته فرمایي زما د مړ کېدلو یوه لاره ده هغه وکړه زه مړ شم وایي کومه لاره ده وایي لاره دا ده دا څومره خلک چې دلته اوسېږي دا ټول راجمع کړه یو غټ میدان کې به یې راجمع کړي او ما به د یوې ستنې پورې وتړې کله چې زه په یو ستنې پورې وتړلم خپې لاسونه به راته وتړې یو غشی به راواخلي او غشی به راخطا کړي ما په دې تندي باندې وولې خو د ویشتل نه مخکې به یو کلمه ووایي
وبوي ارمي بسم رب هذا الغلام زه وشتل کوم او شروع کوم په نوم د رب د دې غلام باندې ان د دې ماشوم چې کوم رب دی دا رب په نوم باندې زه شروع کوم بس وشتل به وکړي زه بس شهید شم بادشاه خو ورته د آسان کار دی بادشاه کمه کړو که دا کلمې ویلې وي نو خلکو ټول مسلمانېدل بس بادشاه دا کار وکړ ټول خلک هجوم دی راجمع کړي دي د په یو تخته په یو لرګي پورې تړلی دی او دا خبره وکړله ارمي بسم رب هذا الغلام زه وشتل کوم او شروع کوم په نوم د رب د دې غلام باندې چې کله دا وویشتل ماشوم په تندي باندې ولګېد او شهید شو هلته چې څومره خلک وو چې څومره خلک یې راجمع کړي هغې خو له اول نه ما عقیده جوړه وه دی پکې ګرځېدلی او ټولې چغې شروع کړلې چې آمنا برب هذا الغلام مونږ تصدیق کړی دی په رب د دې غلام باندې باچا بیا حیران شو دا څومره خلک وو ما یو عبدالله بن تعمیر ختمولو دا راته ټول مسلمانان شول دا یې راسره کوم کار وکړو باچا خو کمه کړو بس په خولې نه یې خبره وتلې وه بس بیا یې پوجیانو ته امر وکړو داسې کار وکئ دا چې څومره خلک چې ما خدای نه مني دا ټول راجمع کوي او لوی لوی کندې وباسئ او په دې کندو کې ورونه بل کړئ علما کرام فرمایي په میاشتو میاشتو ورونه بل کړل کله چې دا ورونه بل کړل وایي چې څوک ماته خدای وایي دا پرېږدئ دې سره کار مه لرئ خو که څوک زمانه بل چاته خدای وایي هغه دې ورته ورخطا کوي بس دا کار شروع کړو لوی لوی کندې شروع کړلې دا یې پکې ور واچول نو چې چا به وایي چې عبدالله بن تعمیر خدای دی هغه به یې بچ کولو پرېښودلو وي چا وایي چې زه دې خدای نه منم بس هغه به یې ورته ورخطا کوي لوی لوی کندې وي یوه زنانه وه د هغې په غېږ کې ماشوم دې زړه نه کېدلو چې دې اور ته ور ټوپ کړي په دې خاطر باندې چې په دې خپل بچي زړه خفه کېدلو نو دغه بچي ورته په دې غېږ کې خبرې شروع کړلې چې مورې دا اور نه دی د دې نه به ونه ډاره شي دا خو په ظاهره کې اور ښکارېږي خو په حقیقت کې دا جنت دی باغونه دې مورې ور ټوپ کړه شهیده به شي بس د بچي دا خبرې چې واورې دا خو واقعا یو لوی کرامت دی یو عیسی علیه السلام یو چې تېره جمعه کې د جریج خبره مې درته وکړه لا ماشوم چې خبرې کړې یو دې ماشوم یو هغه ماشوم چې یوسف علیه السلام ګواهي ورکړې وه دې ماشومانو په ماشومتوب کې خبرې کړې دي دغه ماشوم دا خبرې مور ته وکړلې بس مور یې دې ورته ورټوپ کړل خو یوسف یې زونواس دی خدای ونه ویل د خلکو داسې زبردست عقیده ده د یو ماشوم د لاسه جوړه شوه د ماشوم تربیه یې صحیح وکړله دې راهب او بس د خلکو عقیده جوړه شوله خلک انتهایی زیات شهیدان کړه په دې اور کې ور واچول خو د الله جل جلاله غضب او جلال په جوش کې راغی دا څومره ورونه چې ول دا ټول یو لوی باد پرې راوستلو او دغه یوسف زونواس کافر د پوجیان او د وزیران دا ټول په دې اور کې وسوځېدل بیا الله تعالی په سورة البروج کې د دې ذکر کوي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود هلك هلاک کړي شول اصحاب الاخدود ملګري د اخدود د کندو دوی چې کندې ویستلې په هغه کندو کې خپله بېرته هلاک شول علما کرام فرمایي دا د یو ماشوم د تربیه سره یو ماشوم یې صحیح وروزلو الله جل جلاله په دې ټول علاقه کې په ټوله منطقه کې انقلاب راوستو ټول علاقه د لاسه مسلمانان شول